غنی بابا په توبه باندې نظم لیکلی دی. وړاندې دا پوره نظم واورو د پاره دی چې پوه شو پې چې غنی خان موږ ته څه ویل غواړي. بیا په خبرې کوو. غنی خان وایي چې په نیلي د خیال اوچت شوم له جهانه، و د عقل فانوس لاس کې مې روښانه. له وریځو چې شوم تیر فانوس مې مړ شو، په تیارو مې نیلی لاړ تر نیم اسمانه. د فلک شهزادګۍ ناسته وه باغچه کې، ما له راک بل فانوس ښکلی روښانه. د سپوږمۍ په رڼا تلم مخمور عاشق شوم، خو تیارې راغلی شو پټ مشال زمانه. او چې د ستورو د رڼا نه هم اوچت شوم، ما کړه قرض یو شغله له خپل ایمانه. ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځان ولید، په جړا مې سر که پورته له ګریوانه. غني خان مونږ ته د انسان سفر، هغه سفر کوم چې الله طرف ته جاری وي. هر انسان د الله د طرف نه راغلی دی، روان هم الله له دی. کوم انسان برسي او چې کوم انسان الله له ونه رسي نو دی ولې مجرم شو. کوم انسان چې ورسېدو الله له دی ولې کامیاب شو. انسان په اصل کې څوک دی او دی په دې دنیا کې د سفر په کومه نمونه باندې روان دی. نو الله تعالی انسان چې را لېږلی دی دنیا ته، نو هغه اصل کې دی روح، چې موږ ورته زړه وایو. چونکې دا روح راغلی دی د الله د دنیا نه، یعنی د عالم ارواح نه، او ځي به هم صرف روح په عالم ارواح ته ځي. دلته دا دنیا چې ده په دې کې د ده لږه استوګنه ده عرضي طور. نو چونکې دا دنیا د روحونو نه ده، دا د جسمونو د حسونو دنیا ده، نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا روح دې له جسم ورکړی دی د سورلۍ په توګه باندې. ځکه چې روح چې دی یعنی انسان دی مسافر دی، دته یو لاره پرته ده، د ده یو منزل دی او هغې منزل ته دی روان دی. انا لله و انا الیه راجعون. نو د هر مسافر چې دی د هغه ذات راه او د هغه ګاډی په کار وي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی په دې جسمونو په دې دنیا کې دله جسم ورکو. جسم د ده وطن دی او روح یعنی اصل انسان د ده بادشاه دی. د هر بادشاه چې کله وطن وي، نو په دغه وطن کې د ریاست او د بادشاه او د نظام د دې د تحفظ دپاره لښکرې وي، پولیس وي، قانون وي، عدالتونه وي، طاقت وي، زور وي. نو دا ټول انتظامات د څه په غرض وي چې بادشاه او د ریاست چې دی دی په امن وي او دی په سکون باندې وي. نو الله سبحانه وتعالی چې کله روح د دنیا ته راولېږي او د جسم په دې پنجره کې بند کړي، نو روح خو چونکې په دې زړه کې دننه دی، په دې وجود کې په ګوګل کې دننه دی. اوس د ده کار څه دی؟ د روح کار چې دی هغه د الله معرفت دی، د الله پیژنګلو ده. د ده سفر څه دی چې الله وپیژني. نو دی به څنګه الله پیژني؟ ځکه چې الله خو ښکاري نه، او په کومه دنیا کې چې الله لیدل شي، الله پیژندل شي، نو د هغې دنیا نه خو دی راغلی دی په ناخبرۍ کې. او دلته کې چې په دې دنیا کې دی، نو دلته کې دی د جسم په کندو کې بند دی. نو څنګه به د خپل رب وپیژني، د خپل کار وکړي، د ده چې کوم مقصد دی نو هغه به دی څنګه کوي؟ نو بیا الله سبحانه وتعالی په دې دنیا کې څه چل کړی، یو داسې انتظام یې کړی دی د جسم نه بار او په جسم کې دننه، چې دا روح چې دی دی به دا څومره جسمونه چې په دې دنیا کې دي، نو د دغې محسوسول، د دغې لیدل، نو په دغې لیدلو باندې به دی خپل رب پیژني. لکه څرنګې چې هر یو کارخانه یې که نه، مثال په طور باندې څه دی، تا سره موبایل دی، نو موبایل خو تا وپېژندو چې دا موبایل دی، ټیک شوه. څه کار کوي؟ دا لکه خبرې کوي او ویډیوګانې کوي، هر سهار څه کوي، ټیک شوله. اوس دا چا جوړ کړی دی؟
نو دې موبایل ته چاته ور سره دا سامسونګ جوړ کړی دی، دا اپل جوړ کړی دی، دا ویوو جوړ کړی دی، نو تا ته د لکه دې موبایل ته چرته ورسولې خپل د دې خالق ته ورسولې، د دې هغه صانع ته ورسولې. تا څنګه سامسونګ وپېژندو، تا څنګه اپل وپېژندو؟ نو ځکه دې وپېژندو چې د هغه پروډکټ چې دی هغه ستا لاس ته راغی، تا ولیدو بس ته پوه شوې. نو دغه رنګې روح چې دی دی خو په دې کندو کې دننه دی، دا چې کوم انساني یا جسماني کندو دی په دې کې دننه دی، تکه توره تیاره ده. اوس دی به څه کوي، څنګه به دی الله پیژني؟ نو الله سبحانه وتعالی د دغه د پاره د انسان له لښکرې ورکړي دي، او لښکرې څه دي؟ هغه 5 حواس دي، حواس 5 چې ورته وایي، ځکه چې دا دنیا د حسونو دنیا ده، دا محسوسیږي، لیدل شي، دا د روحونو دنیا نه ده، لکه داسې دنیا نه چې د باد دنیا ده که نه، جسمونه دي. نو د دغې دپاره الله سبحانه وتعالی چونکې روح خو صحیح نه، نو الله تعالی د انسان له سترګې ورکړي، په سترګو باندې رنګونه، څیزونه، جسمونه ییني. بیا الله سبحانه وتعالی غوږونه ورکړي، په دې باندې اوازونه اوري، پوزه ورکړې ده، په دې باندې خوشبویي چونکې جسم نشته دی، وجود وي، خو دته څنګه پته ولګېده چې خوشبویي ده؟ نو دا د پوزې الله سبحانه وتعالی دله حس ورکړی د سونګ نه که نه، د بویولو. او بیا الله سبحانه وتعالی د سکلو دله د جبه کې ذایقه ده، نو ذایقه ورکړې ده. او بیا ټچ چې دی که نه، ټچ ته پښتو کې څه ورړل که نه، نو ټچ ته چې څه باندې لاس ولګي، تا ته پته ولګي چې دا شی مټاک دی که پوست دی، مین دی که زیږ دی، نو دا پته ولګي. نو دا د حواسو سلو کو حواس 5 چې دی دې ستا د معرفت هغه سفر شروع کو. یو شی راځي، سترګې ویني، نو هغه د روح ته وایي چې را دا شی دی، غوږونه اواز اوري، نو هغه ورته خبره وکړي، ژبه خوند وسکي، هغه خبره وکړي، او پوزه چې دی بوی واوري، بوی محسوس کړي، دغه شان سرمن چې دی هغه ټچ وکړي. نو بس د څیزونو لکه دا څیزونه خو چا پیدا کړي که نه، دا خو داسې نشته دی چې خود به خود پیدا شو. که یو سړی په ځنګل کې روان دی، نو سوال نه پیدا کېږي چې یاره په ځنګل دی، صحرا ده، هلته کې یو کوټه آباده ده، په کوټه کې څوک شته نه، چت هم لوېدلی دی، دروازې هم نشته دی، خو اثار دي د کوټې. نو خامخا انسان ذهن کې راځي چې دلته څوک راغلی او دا کوټه یې جوړه کړې، اوسېدلی دی پکې. نو دا ټول کائنات دا چې چا جوړ کړي دي، نو دا خو پخپله نه جوړ شوي، چا جوړ کړي دي، د دې به څوک جوړونکی. نو دا جوړونکی بیا لکه دا څیزونه چې دي دا معرفت ورکوي د زړه لا. نو د زړه سفر، د روح سفر، د معرفت چې دی د ده ښکار څه دی؟ معرفت دی، به الله پیژني، د دغه کار دی، د ښکار شکار چې دی دغه دی. نو دغه ښکار د پاره لکه انسان چې کله دغه ته لاړ شي، ځنګل ته لاړ شي، ښکار رانیسي، نو رسۍ ارتاوي کړي، سرتاوي کړي، هغه دام لمې ورته وایي که نه، دام ورته وایي، دام ارتاو کړي. نو دغه دام چې دی، دام چې ارتاو شي، نو ښکار راونیسل شي. نو زمونږ د حواس 5 چې دي دا دامونه دي، او دا د روح ارتاوي کړلې، په دې باندې د الله تعالی معرفت دی رانیسي. نو دا خو د بار دي که نه. اوس په دې دنیا کې وړاندې سفر چې د چا شروع کېږي، لکه د غني خان چې کوم خبره کوي که نه، چې یاره په نیلي د خیال اوچت شوم له جهانه. نو غني خان د حواس 5 ظاهري دي ته وایي، ښکارا، د هغې په برکت باندې خو د غني خان روحاني سفر شروع شو، ښکار نیول، منزل ته رسېده، تګ د ده شروع شو. خو دا خو د ځمکې حده پورې دی، لکه کم جسمونه چې دي، کم موږ ته په نظر راځي، او کم چې موږ لیدلی شو یا حاصلولی شو، نو هغه خو غني خان وایي چې یاره دغه سفر زما ختم شو، اوس ضرورت نشته دی چې یاره زه په دې کې لا مشغول وی، په دې دنیا کې ځمکه کې که نه. نو غني خان بیا
سفر کوي، لکه د جسم نه د سفر شروع کیږي، لکه جسمانی سفر چې دی هغه شروع شي، او جسمانی سفر پرواز دی، د روح پرواز دی. نو دلته کې د غنی خان 15 حواسو بهترینه ډیوټي وکړله، او دته د هغه مقصد چې دی حاصل کو، د کار واغستو چې ها دا دومره خوندونه، رنگونه، دا دومره خواږه خواږه اوازونه، خوشبویي، د خواږه خواږه اسباب چې دي، نو دا د دې لپاره دي چې یاره زه ته خوندونه والم، دا خوندونه ماله څوک راکوي، رنګونه څوک راکوي، دا خو چا پیدا کړي دي. نو ها دی پې مین شو. لکه انسان چې خوږ اواز اوري که نه، د یو سندرغاړي، نو خلک پې مینېږي که نه مینېږي، که نه؟ ولې پې مینېږي؟ هنر دی د هغه سره، حالانکې دا هنر بل چا ورکړی دی. نو دا د غنی خان 15 حواسو کم ظاهري چې دي هغې خپل کار پوره کو، او د چې کم لمې، کم دامونه یې ارتاو کړي، کم پنده، کم رسۍ، کم پړي چې ارتاو کړي د ښکار نیولو دپاره، پای کې دی کامیاب شو، ښکار راونیو. صحیح چلیږي که نه؟ اوس بره ځي، نو دی د 15 حواسو ظاهري نه هم دی اوس اخوا لار اخلي، ځکه چې په دې سفر باندې ته الله ته نه رسې. دا 15 حواس کو ته بالکل درست استعمال کې، نوم ته الله ته نه رسې، ستا سفر لا په نیمګړی کې دی. د دې سفر 3 پړاوونه دي، الله ته د رسېدو څو پړاوونه دي؟ 3. وړاندې سفر چې دی، وړاندې پړاو چې دی، هغه د حواس 5 ظاهري دی چې دی خپل کارو کې او تا روان کی. بیا دویم پړاو غنی خان مونږ ته ښایي چې هغه د څه دی؟ نو هغه په نیلی د خیال اوچت شوم له جهانه، د یو پړاو ختم کو، و د عقل فانوس لاس کې مې روښانه دی. اوس د سره د عقل فانوس دی او بره لاړو د دنیا نه، د عالم اجسام نه، یا د حس د دنیا نه، د جسمونو دنیا نه دی بره لاړو. په څه باندې لاړو؟ نو دی په تخیل باندې تللی دی. تخیل که نه؟ هغه څه دي؟ لکه څنګه چې حواس ظاهره، حواس 5 ظاهري دي، دغه شان حواس 5 چې دي، 15 حواس هغه باطني دي. پای کې وړاندې څه شی دی؟ وړاندې د تخیل، خیال چې دی. تخیل څه ته وایي؟ چې په خپله به ته خیال کې. بل دی تفکر، فکر کول که نه. دریم دی توهم. څلورم دی حفظ، یاداشت چې دي که نه. او پنځم چې دی هغه تذکر دی، یادول، یادګرنه. ته به څه یادې، ته به څه غواړې. نو غنی خان اوس سفر دویم پړاو شروع دی د حواس 5 د ظاهري نه، د باطني. اوس د هغې نه دی کار اخلي. نو و د عقل فانوس لاس کې مې روښانه، له وریځو چې شوم تیر، فانوس مې مړ شو، په تیارو مې نیلې لاړ تر نیم اسمانه. غنی خان چې د وریځې خو تقریبا موږ ته نږدې دي که نه، او دا جسم دی محسوسیږي، موږ یې نو دی د دې نه اوچت شو. نو حواس 5 باطني چې دي، نو دا هم لښکر دی، دا هم څه دي؟ پنده ده، دا څه دي؟ رسۍ دي د ښکار د رانیولو لپاره. نو دا روح چې دی، دا انسان دا روح، دا څه دی؟ د شکاري دی، ښکاري دی که نه. د ښکار څه دی؟ الله پېژندل. ټیک شوله؟ نو د الله پېژندل چې دي، نو دلته کې خو تا 15 دامونه خواره کړي، هغې خو خپل ښکار راونیسو. اوس مخکې ځې، دویم پړاو شروع شو. نو پای کې به بیا ته ستا بل لښکر کار کوي، هغه باطني کم حواس چې دي هغه کار وکړي، کار شروع کړي. نو دغه 15 حواس دا د دماغو کې دي. کوم ځای کې دي؟ په دماغو کې دي. دا 15 ظاهر چې دا خو په دې جسم کې دي که نه. نو دا ظاهر دي، او دماغ چې دي دا پټ دي، نه ښکارېږي. نو بیا غنی خان خیال کوي چې یاره تخیل دی، او بیا د دې لپاره لکه توهم دی، تفکر دی، حفظ دی، او دغه تذکر دی، او بل څه شی دی؟ تخیل دی، تفکر دی،
توهم دی، تذکر دی، او بل څه دی؟ حفظ. ټیک شو. حفظ دی. نو دا پنځه حواس چې دي، نو د جسمونو د دنیا نه چې لاړ شي نو بیا به دې کار شروع کی. نو ستا ذهن چې کله بره ځي، چېرې بره دنیا سره، نو بره خو هغه څیزونه دي نه ستا په لاس راتلی شي، نه ته تلی شي، نه هغه راتلی شي. نو دا به بیا ته سفر، دغه پنده چې ده، دغه رسۍ، دا پنځه رسۍ دامونه دي، نو دا بیا دماغ ورته استعمالوي، دا تار تاوې کړي. غني خان دغه پنده ورسره تاوه کړه. ټیک شوه. اوس دغه دا دویم پړاو چې د الله د معرفت شروع دی، دغه سفر، نو دې تر کومې پورې دغه پنځو حواسو باطني ورسو. پنځو حواسو ظاهري خو دې تر دې پورې ورسو کنه، ورېځو نه برې ورسو. اوس د دې نه بره به یې څوک رسوي، نو هغه بیا دماغ دی. ټیک شوله. او د عقل په بنیاد باندې. نو د ورېځو نه چې شوم، د غني خان چې کله د ورېځو نه تیر شو، بره لاړو، نو بس دا حواس خمسه ظاهري چې دي د کار پرې خورو، خبره ختمه شوه. ټیک شو. نو بیا د نیلې څه ته وایي، نیلې اس ته وایي که نه، سورلۍ ته. دا سورلۍ بیا په تیارو روانو، تر نیم اسمانه پورې لاړو، په تیارو کې روانو تر نیم اسمانه پورې. هلته کې بیا چلو کو د دغه پنځو حواسو باطني کم چې دماغ سره تعلق لري، دغه کار شروع کو. نو د فلک شهزادګۍ ناسته وه باغچه کې، مال یې راکړ بل فانوس کولی روښان. د اسمانونو شهزادګۍ، لکه مثال سپوږمۍ به وایو، هغه ناسته وه ښایسته. نو دلی د اسمانونو، اوس د ځمکې خوندونه خو ده واخلې د حواس خمسه ظاهري نه، اوس د بره خوندونه، بره هم یو حسن دی او دنیا ده او رنګونه دي که نه، او رڼاګانې دي. نو د هغې دغه به تعالی څوک درکوي، خوندونه به څوک درکوي، حواس خمسه باطني. ټیک شوله. نو بس د اسمانونو شهزادګۍ ناسته وه په باغچه کې، سپوږمۍ. او غني خان وایي چې مال یې راکړو بل فانوس کولی روښان، مال یې بل فانوس راکړو. ټیک شوله. چې ځه خپل سفر دې جاري ساته، د خپل سفر جاري وساتو، روان دی په مخه. چې روان دی، نو د سپوږمۍ په رڼا تلم مخمور عاشق شوم، خو تیارې راغلی شو پټ مشال زمانه. غني خان وایي چې یاره د سپوږمۍ دغه رڼا چې وه په هغې باندې تلمه، خو چې مخکې لاړمه، نو هغه مشال چې دی، هغه ډیوه، هغه مړه شوله، هغه مړ شو. هغه فانوس څه ته وایي، ډیوې ته وایي که نه، رڼا، هغه رڼا زمانه ختمه شوه. نو دا د اسمانونو دنیا چې ده، د بره دنیا چې ده، د څه حده پورې به چې تا رسئ د الله د معرفت نه منزل ته، نو هغه د حواس خمسه، لکه تاسو واورېدل ټول که نه، چې حواس خمسه باطني به دې بیا رسئ هلته کې. خیال، فکر او حفظ دی، وهم دی یاره که نه، او دې باندې کو خبره کوي په یو باندې، نو ډېر وخت پکې لګي، لہذا تاسو ته صرف دغه خبره کوم. او بیا څه دی، حفظ دی، او ګوره بیا رانه هېرېږي. خیال، فکر، تفکر چې ورته وایي، حفظ او توهم، بل څه شی دی؟ زما نوم ذهن نه وځي. بهرحال تاسو به یاد ساتئ که نه، تخیل دی، توهم دی، تفکر دی، حفظ دی، او بل تذکر دی. ټیک شو. تذکره، یادول، تا ته به څه شی یادېږي که نه، ته به سفر کې. ټیک شو که نه. ته چې لکه دلته موږ مسافر یو، نو زمونږ سفر اگر چې موږ په د ملیشیا کې یو، خو زمونږ تذکر څه کوي، موږ ته څه وایي، موږ د خپل مور پلار، د خویندو ورونو، د یار دوست او د کلي کوڅو نه چاپېری که نه چاپېری. ټیک ده. نو د تذکر که نه وی، ټیک شوله، دا یادونه، نو موږ په کلي کې څه کول، نو دا تا چې الله ته رسئ، دا روح چې بیا الله ته رسئ، نو تذکر ته رسئ، دا هغه باطني که پټ کم حسونه چې دي، هغه په حرکت کې راشي. نو هغه تا ته وایي چې لکه چې چېرته نه راغلي، هغه له ځان ورسوه، هغه له ځان، دغه تذکر دی. ټیک شوه. حفظ، یاداشت دی.
اوس کو یاداش کار پرې خودو خبره ختمه. تذکر نه نوم لکه اوس کم سړی چې مسافر شي د تذکر چې کار کوي یا د ته چې څوک یادېږي نو دی به واپس ذکرې ته چې څوک ورته اړو یادېږي نه لکه د څاروي په شان نو خو دلته پروت دي په دې ملیشیا کې. تایلنډ ته مخکې پښتانه راله نو تایلنډ اوس زمونږ اکثر د بټګرام او دغه د هزارې دغه پښتانه به ورته راتلو چې به څوک رالو نو د غرونو هغه زمونږ خو ډېر سخت دنګ دنګ غرونو په هغه وخت کې به ګوره چې د انګرېزانو وخت خو څومره سخت ژوند به او بیا یو کلی د غر په سر کې. دلته چې تایلنډ ته راغله دنیا بدله وه ازادي بس هغه سړی به پاتې شو نو مور به یې پسې کشر زوی راولېږو چې ورشه کشر ورور یا که پلار به یې راغی نو زوی به پسې راولېږو چې بچیه پلار ته دې وایي چې راشي او زوی چې به یې راغی یا کشر ورور چې به راغی هغه به هم هلته پاتې شو. ټیک شوله دا ولې هلته پاتې شو هلته مړه شو لکه د خدای هغه پښتانه د پښتنو بچي په تایلنډ کې دي دغه شان زمونږ د کلي نه هم داسې خلک تللی دی چې په انډیا بمبۍ کې دي نو هغې هلته کې بس بیا مړه شوي دي او رابطه یې نه دی کړې. ولې نه کړې د دې تذکر کار نه دی کړی چېرې زه چېرته نه راغلی یم هلته کې لاړ شم. ټیک شوله نو دا د غني خاندان نظم چې دی که دا یو ډېر لوی سفر دی او دا موږ ته پړاوونه ښیي. نو د سپوږمۍ په رڼا تلم مخمور عاشق شوم خو تیارې راغلی شو پټ مشال زمانه. اوس د حواس خمسه باطني دا به دې یو ځای ته رسوي الله له دې نه رسوي معرفت یې ته حاصل کو رسوي دې نه. نو دوه پړاوونه تعالی چا سر کړه د لسو حواسو 15 حواس چې دي ظاهري دي او 15 حواس هغه باطني دي. ظاهري سترګې غوږونه پوزه ژبه او ټچ سرمن کنه. باطنی کم دی تفکر دی توهم دی او تخیل دی تذکر دی او حفظ دی دا به دی الله لا رسوي. اوس غني خان وایي چې یاره زه لاړم نو هلته کې بیا تکتله تیاره شوه ودرېدم چې خدای پاکه اوس پس چل کوم ځکه زه خپل منزل ته نه یم رسېدلی او سفر می جاری ده او تکه توره تیاره شوه سفر می لا روان دی را رسېدلی نه یم تکه توره تیاره شوه اوس پسې چل کې تا به دې منزل ته رسوي بیا څوک نو بیا غني خان یو بله خبره کوي وایي چې یاره چې د ستورو د رڼا نه هم اوچت شو ما کړه قرض یو شغله له خپل ایمانه. چې کله حواس خمسه باطني خپل کار وکړو د خپل پړاو ته ورسو نو بس دا هر خپل بریدونه یې کنه لکه د حواس خمسه ظاهري خپل یو سرحد دی خپل پوله د برید دی دغه رنګې د حواس خمسه باطني یو خپل حد دی حدود دي د هغې نه خپله خوا نشي تللی خو الله د هغې نوم په اخوا دی لکه دا سفر خو جاري دی له نو غني خان بیا وایي چې ما څه چل وکړو چې د ستورو د رڼا نه اوچت شوم بس ما بیا د خپل ایمان نه د رڼا یوه شغله دا قرض کړه چې لکه اوس تا نه علاوه بل څوک ما نشي رسولی نو الله له به دې رسوي څوک الله له به دې رسوي ایمان. او غني خان وایي که نه چې یو نظم کوي چې لیونیه ایمان څه دی مولا ورته وایي لیونیه ایمان څه دی نو غني خان ورته وایي چې مولا دا دی پوخ ګمان مولا دا دی پوخ ګمان د یو خوب په زړه لیدي دي د وسلونو د جانان. ایمان څه ته وایي نو ایمان خو زمونږ د تبلیغیانو موږ مسلمانان دی ته وایي که نه چې بس الله یو او امنت بالله وملائکته وکتبه که نه دا موږ ته وایي ایمان مفصل او دغه موږ ته یادوي. نو ایمان څه شی دی د یو خوب په زړه لیدي دي ته به یو خوب په زړه یو خوب ستوی ارمان ته ستا به یو ارماني په زړه باندې او هغه صرف د وسلونو د جانان چې یاره زه د چا نه راغلی یم چې بس هغه له واپس لاړې. زمونږ دلته مسافر یو زمونږ څه ارمان دی دلته په دې ملیشیا کې واپس په کامیابۍ باندې تلل که نه چې د خپلو بچو ژوند جوړ شي خپل خویندرونو هر څه برابر شي دغه زمونږ یو ارمان دی دغه یو ارمان دی که نه ډېر ارمانونه دي دې پر راغلي یو که نه نو دې دنیا ته چې هم راغلي یو نو ارمان د روح څه دی هغه صرف الله له رسېدو نو لیونیه ایمان څه دی مولا دا دی پوخ ګمان دی او پوخ یقین دی
د یو خوب په زړه لیده دي دغه یو ارمان له په زړه کې ځای ورکول ډېرو له نه هغه د الله سره د ملاقات دغه سره د ملاوېدو. نو غني خان بیا ووایي چې ما کړه قرض یو شغله د خپل ایمانه دغه ایمان دا کوم چې غني خان موږ ته د دې تعریف وکړو که نه چې ایمان څه ته وایي. نو دغه ایمان بیا غني خان راواغستو چې اوس خامخا به زه رسمه دا نه چې ولکه او تیاره شو اوس واپس شو ځه واپس کېږي نه واپس کېږي نشته د یو خوب په زړه لیدلي دغه ارمان دی او زم به ولا د وسنو د جانان زه بغیر د هغه نه واپس کېږم نه. نو بیا غني خان په اخر کې څه وایي ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځان ولیده په جړا مې سر که پورته له ګریوانه. ما وی چې یاره سره د دې لسو حواسو چې دوی زما دومره مرسته وکړه دومره مدد یې وکړه د الله تعالی معرفت ما ته خپل خالق ما ته خپل مالک ما ته خپل رازق ما ته خپل جانان د هغې تعارف یې راته وکړو د هغې پېژندګلو یې راته وکړه سر سره ګوره د الله د تعارف اسباب نشته دی ځکه د هغو سره دا څیزونه نشته دی څاروي الله نه پېژني ځکه د دې تګ الله ته نشته دی. نو انسان د ده خو تله الله لدي نو دی به الله پېژني ځکه د ده ازمایش او د نه مطالبه هم دا چې ته به ما وپېژنې نو بیا به مال راځي. اوس څاروي الله نه پېژني بس مړ شي خبره ختمه الله لازم نه ځکه چې پېژني نه ولې نه پېژني الله ورته دغه حواس نه دي ورکړي او عقل نه دی ورکړی عقل هم نشته حواس هم نشته په وجود کې دغه. نو غني خان وایي چې یاره ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځان ولیدو د ایمان دا رڼا څه ده ته په دې باندې د خپل ګنده د خپل پلید ځان انسان خپل انسان خو پلید دی که نه د څه دي د سره څه دي نو وایي دا پلید ځان چې مې ولیدو نو څه چل مې وکړو په جړا مې سر کو پورته له ګریوانه زه په جړا شوم او ځان مې وپېژندو چې یاره زه څوک یم نو چې ځان وپېژنې هغه به مو پېژنې که نه خپل رب به مو پېژنې من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل ځان وپېژندو خپل رب وپېژندو. دا غني خان وایي چې د لسو حواسو نه بره چې کوم دوه پړاوونه دي که نه هغې نه بره زما پرواز چې جاري وساتو نو هغه ایمان اوس چې په چا کې چې ایمان نه وي او داسې ایمان چې یاره زه به خامخا خپل رب له رسوم ځان زه به هغه له ځم بغیر د هغه نه زه بل خوا نه ځم. موږ چې کلي ته ځو که نه چا کره ځو خپل کور ته ځو که نه بل پله ځو. نو دغه رنګې څنګه یو انسان راغلی دی روان الله له دی خو الله له نه ځي ونه رسي نو په تاوان کې شي که نه مسافر دی هغه ډېر څه راغستی دي او د خپل کور نه علاوه د غلو په کور ورغی خرابی به یې که نه لوټي به یې وجنې به یې وخي به یې ټکی به یې خپل کور ته لاړو نو هلته کې ماشاءالله عزتونه یې احترام به یې نو دغه رنګې الله له چې دا روح ورسي نو هلته کې عزت به یې خوشحالۍ به یې اکرام به یې چې الله له ونه رسي په غلو په ډاکوانو واوړېدو بس دی بیا تباه به یې که نه په تاوان کې به په نقصان کې به نو دقې یعنې الله له به دې رسی څوک به دې ایمان رسی به دې توبه رسی. نو غني خان وایي چې د ستورو د رڼا نه هم اوچت شو ما کړه قرض یو شعله د خپل ایمانه نو بس د خپل ایمان نه مې یوه د رڼا شغله هغه قرض کړه چې راکړه چې اوس تیاره ده راکړه نو ایمان رالی او رڼا راکړه ټیک شوله. نو د هغې په رڼا ما څه وکړو ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځان ولیدو ما چې کله د ایمان هغه رڼا راواغستله که نه داسې مې بل کړه ځان راته ښکاره شو چې لکه ته چا له روانې ته خو الله له روانې نو سبحان الله خو پاک دی ته خو پلیت یې نو څنګه به ځې نو د پاک او د پلیت خو نه کېږي که نه نو پاک او د پلیت چې نه کېږي نو څه به کوې مجبوري د خامخا به هغه له ځې مینې پې خو دلته کې د ګناهونو کې ککړې دلته کې انسان قسمه قسم کوتاهۍ کړي دي غفلتونه یې کړي ګناهونه یې کړي دي او په دغه ګناهونو کې دی ککړ دی پلیت دی نو د ایمان ورته وایي توبه وباسه انه هو الغفور الرحیم. الله فرمایي که نه چېرې قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم
لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے زما پیغمبران یا اے هر انسان څوک چې زما دوست دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے زما هغه انسانانو ته وایي چې اے هغه انسانانو څوک چې غنی خان پشان وایي چې ما خپل غلیظ ځان ولیدو کنه، ځان می پلیت ولیدو. غلیظ پلیت ته وایي نو څوک چې پلیتان دي، چا چې په ځان باندې ظلم کړي، ګناونه کړی دي، نو بس لا تقنطوا من رحمت الله، دا ایمان ورته سوی، دا تعلق د الله او د الله د لټون ورته سوی، مې یریګا مایوس کېږه ما، بس توبه وباسه کنه. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د مینې نه ګوره دغه نشي، مایوس نشي. څنګه چې مور د بچي ټولې غلطۍ په یو مور باندې چې بچي ورته وایي مور، بس هغه مور معاف کړي کنه، دغه رنګي چې ته الله وایي چې ته ماته وایي چې الله معاف، نو بس ما معاف کړي. ان الله یغفر الذنوب جميعا، بهشکه الله بس تاسو تمام ګناهونه معاف کی، تمام غلاظت بدله، تمام ګندګۍ اسخواله به وینځي. ولی انه بهشکه الله چې دی هو الغفور، بخون کې دی، رحیم مینناک دی، وای بخلی. خو دانه چې مخ به نه اړولې او خبرې به سره نه کوي، ګوري به ته نه. اوس یو زوی دی کنه، د پلار کو دغه شو سپیدبی وکړه، پلار ته خفه شو، پلار د کوره وځو، جنگ وکړو، زوی راشي ماف مې کا، او ټیک ته ماف مې ځه کور کې اوسه. او کور کې د لس کاله اوسي او شل او ټول عمر اوسي، خو پلار ورته ګوري هم نه، خبرې ورسره هم نه کوي، نو دغه بچی به په دې کور کې پاتې شي؟ نه پاتې کېږي نه. ځکه دی خو دې کور ته راغلی نه، پلار له راغلی چې پلار به ورسره مینه کوي، مور به ورسره مینه کوي، مور پلار ورسره مینه نه کوي، خبرې ورسره نه کوي او معاف کړی دی. نو الله تعالی وایي چې زه داسې نه یم، انه هو الغفور، زه بخونکی معاف کوم، او د معاف کولو سره سره څه کوم، مینه کوم. او تا ته پته هم نه لګي، ته به دا محسوسې نه چې یاره ما چېرته ګناهونه کړي وو او زما دې الله هغه معاف کړي دي. او ګوره اوس بیا راته په دې سترګو سترګو کې چېرته ونه وایي چې یاره که ته خو هغه انسان وې، ته پسې ته صحیح، دا خبرې به نه، تا ته به الله اړو دا محسوسوي هم نه چې تا هم چېرته ګناهونه کړي دي، داسې مینه به سره کوي. نو غنی خان موږ ته د توبې په دې نظم کې دا خبره په ګوته کړه چې سفر جاری ساتئ الله طرف ته. دغه سفر د حواسو دی او وړاندې 15 حواس دي، حواس ظاهره، بیا حواس همسه باطنی چې دي د هغې سفر شروع شي، 2 پړاوونه شروع شي، دغې نه چې اوچت شي نو دغه ټول د عقل په بنیاد دي. ټیک شو، دا دواړه پړاوونه چې ته دغه کې نو دغې پورې عقل چلیږي، چې یو سړی بې عقله نو د دې دواړو نه د لسو لښکرو نه د لکه استفاده نشي کولی، خیر ته نشي موندی. بس چې کله د کوم ځای د عقل حدود ختم شي نو بیا بس چل کې بیا به ایمان راوالي، او ایمان د ته څه وایي، د ایمان رڼا چې ته راوالي ځان ته، نو بس انسان ته خو ځان پلید ښکاره شي، داسې خو زه چېرته روان یم، لکه اوس زه بادشاه له روان یم مثال په طور باندې، بادشاه راته ویلي چې راشه، او لکه په د ورځې په 12 بجې به ته ناست یم، ما له ملاقات له راځه. اوس ښکلې کپړې مې اغوستې دي او ځان خوشبویه مې لګولې دي، یو تن راله په لار کې راغی، لکه چېرته روان یې، زه بادشاه صاحب له ملاقات لرم. هغه راته وایي چې لکه خبرې په دې کمیس دې شاته غول نښتي دي، ماشوم غولي یا د چرګانو یا د هر څه چې لکه، نو ته به څه وې؟ یاره شکر دی چې په دې کې تللی نه یم که نه، د هغه شکر به ادا کړه، لکه خدای دې خوشحاله کړه. ته به فوراً راشې، کپړې بدل کې او ځې به، او ګنده کپړې چې وې که نه څښاوالی هغه دې پرېښودې او نورې کپړې دې پاکې واغوستې، ښه روان شوې. اوس کو په دغې کپړو کې تللی وې نو دغې بادشاه یو سکڼ هم ته ځان سره نه کېنولی وې، نو دغه بادشاه چې بیا راشي تا کېنوي، نو ځکه چې ته له پاک لاړ شې، کو ته څښا بادشاه خو به هغه خو چې لاس ته چا سره میلاو کړي هم لس پیرې په صابون انځي، ځکه چې د هغه ماحول خو ډېر صفایي دی. مونږ خو څښا په څښا یو، خولې پاکو، پوزه پاکو که نه، وښکي پاکو، هر شی پاکو، او څوک ځان ګرئ، څوک خانګې ګرئ. نو دا د خانګو د ګرولو دا لاس چې هغه له وړې او څښا بوی ته ځي، او دا مزدورۍ دا کپړې
تاسو نه ملويږي. نو دغه د ایمان مثال د دغه سړی دی چې تا ته په لار کې درغی چې ولکه ګورسقای سقا دې نه پرېږدي ځان ته یې نه پرېږدي چې نه پرېستلو کومه توبه وباسه. بس دغه توبه وکړه چې ما د دې په رڼا خپل غلیظ ځان ولید نو بس په جړا شم په جړا مې سر کو پورته د ګریوانه بس الله ته په جړا شم چې الله معاف کوه مې بس معاف کوه مې معاف مې کا بس الله معاف کړی که دغه واده ده معاف کړی بس سفر دی جاری و الله لا ورسېدی. نو دا د غني خان د توبې نظم و دی خو لنډ خو خبرې پرې ډېرې کېږي خو چې ستاسو خوښ شي نو ورته ورسه الله مو خوشحاله